او بیچلر په اقتصاد پوهنځي کې کوم او ماینر په پولیټیکل ساينس سیاست کې کوم. او په افغانستان کې تاسو د کوم ولایت یې؟ زه په افغانستان کې د ننګرهار ولایت یم. چېرته ځې راځې افغانستان ته؟ چکر ور وخو او په مستقبل کې مې اراده ده چې د خیره پوهنځي نه بعد انشاءالله خپل ملک ته خدمت وکړم. او هلته زده کړې ته په کوم وطن کې کوې؟ افغانستان کې زده کړې کوې کوم ځای کې؟ زه په کاناډا کې زده کړه کوم په وینزر یونیورسټۍ کې. ټاپ 10 په کاناډا یونیورسټۍ کې ده. او دا هلته چې کوم تا سره نور پښتانه ماشومان ستا په شان هلکان څه سبقونه وایي؟ دغسې ډېر پښتانه شته زموږ په رنګ په کاناډا کې سبق وایي. همدې په کوشش باندې دي چې سبق وایي او ډیګرۍ یې واخلي او خپل وطن خدمت وکړي. څه سوچ هلته چې تاسو خپلو کې کینئ د خپل وطن په اړه د دې بدبختو په حواله د جنګونو په حواله د فساد په څه فکر کوئ چې لکه څنګه دا ختموي؟ ډېر افغانان شته چې ډاکټران هم دي، ساینسدانان هم دي، سیاستمداران هم دي او نو هر سړی نو بیل بیل باسونه کوي یو بل سره او هر سړی هر افغان دا اراده لري چې په فیوچر کې خپل افغان خدمت وکړي. الله دې وکړي چې هر پښتون بچی د دنیا له ټولو نه جدید علمونه زده کړي، خو خپله ژبه، خپل کلتور، خپل وطن، خپله خاوره، خپل ولس دې هېر نه شي. او الله دې وکړي چې هر پلار او هر مشر داسې شي چې خپل بچو ته هر ټول سبقونه وښایي، خو چې خپله ژبه کې لیک لوست ورته وښایي. که موږ د دنیا ټول جدید ترین علمونه زده کړو او په خپله ژبه کې موږ له لیک لوست نه راځي په پښتو کې، نو زموږ په دې شخصیت کې، زموږ په دې وجود کې، زموږ په دې تن کې په دې کې به ډېره لویه نیمګړتیا وي. پکار ده چې موږ خپلو بچو ته خپله ژبه کې لیک لوست خامخا وښو. ډېره مننه ستا درنو خوږو خبرو، ډېره مننه. د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو، دا وه زموږ د نننۍ ورځې خپرونه زما د لرې وطن یاره چې موږ د ابوظبي مصفې نه تاسو ته وړاندې کړه. دې سره زموږ د خپرونې وخت سر ته رسي. د بلې خپرونې ده نه زه نزار یوسفزی سره د خپلو همکارانو اجازت غواړم. ښاد او آباد اوسئ. الله مو د ژوند په هره چاره کې سرلوړي او بریالي لره. د الله په امان. ګرځم ورپسې ډېره جړه راځي، هغه لیونی به کله بیا راځي.
ځواني اولې جان